ننګرهار کې کښتۍ ډوبه شوې، طالبانو تر دې دمه د 15 کسانو مړینه تایید کړې. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د مومندرې لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ له سینده 9 جسدونه راویستل شوي دي. دی وایي په کښتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې د یادې ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې نن سهار 9 بجې اوبو ډوبه کړه. هغه وایي نن سهار 9 بجې د مومندرې د بیلې په سیمه کې له سینده خلک پورې وتل چې کښتۍ یې ډوبه شوه. زموږ د ولسوالۍ ټول پرسونل د ولسي خلکو په همکارۍ د جسدونو د راویستلو هڅه کوي. تر اوسه 9 شهیدان له سینده راویستل شوي او 10 ټپیان دي. دی وایي په دې کښتۍ کې ښځې او ماشومان هم سپاره وو، خو دا چې څو کسه ښځې او څو ماشومان وو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنیو پیښو ته د رسیدو ځانګړي مسؤلانو له قوله ویلي کوم جسدونه چې دوی ته رسیدلي پکې یو نارینه، یوه ښځه، 2 هلکان او 1 نجلۍ شامل دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي ویلي چې په راویستل شوي ټپیانو کې هم د 3 کسانو وضعیت نازک دی. له ډوبې شوې کښتۍ یو تن ژغورل شوی شیرزاد احمد خپل قصه کوي. په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستو له امله یاده پیښه رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل په یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې نوموړي پکې وایي د اړتیا له مخې په کښتۍ کې زیات کسان کېناستو او سیند منځ ته چې راورسېد جنراتور او اوبه تېرې کړي او ګل شو. دلته خلک وارخطا شول او کښتۍ ته اوبه راوختې او په ډوبېدو شوه او هر سړي خپل ځان شو. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د بیلې په سیمه کې خلک نږدې هره ورځ بلې غاړې ته خپلو اړینو کارونو او دغه شان د ولسوالۍ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره له سینده د همدې کښتۍ په وسیله اوړي. دی غوښتنه کوي چې باید دوی ته په دې سیند پل جوړ شي. هغه وایي دلته د پل جوړېدل ډېر اړین دي. موږ له مخکیني حکومت نه هم غوښتنه کړې وه خو جوړ نه شو. اوس هم غوښتنه کوو چې باید حکومت موږ ته پل جوړ کړي. که پل جوړ نشي ورته پیښې بیا هم رامنځته کېدای شي. د ننګرهار د ګوشتې، لعلپورې او مومندرې ولسوالیو خلک په سیندونو د پلونو د نه درلودو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره د وړو کښتیو ګټه اخلي چې وخت ناوخت ورته پیښې رامنځته کېږي. څو کاله وړاندې هم په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اوړي موسم ده او په دې موسم کې د کونړ او کابل سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کله خبر تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې